السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کاله یم. ناظرین عوامي مسایل پروګرام کې راغلی مونږه تحصیل چھوټا لاهور ته د ثوابه چې ضلع دا یو تحصیل دی د دې چې کوم مسایل دي د هغې باره کې دلته چې کوم سیاسي صورتحال دی د هغې باره کې قومي سطح باندې چې کوم سیاسي صورتحال دی د هغې باره کې مونږ چې کوم منتخب شوی زمونږ میلمه دی نن سهیل خان صاحب چې سابقه تحصیل ناظم هم پاتې شوی دی او موجوده د تحصیل صدر هم دی د پی ټی آی سره د دې تعلق دی او یو ډیر اهم کردار پدې دی چې ډیر زیات خدمات دی علاقې سره راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او باقي چې څومره د دې معلومات دي د هغې نه واخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سهیل خان صاحب سابقه تحصیل ناظم وي تاسو جی او ډېر زیات ایفرټس هم دي د خپل علاقې لپاره لږ خپل سیاسي بیک ګراوند چې دی هغه لږ د ناظرینو ته ووایي جی سیاست ته څنګه راغی. اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت وستورالی دلته کې سیاسي بیک ګراوند خو دا دی چې 20-22 سال زما تقریبا پاکستان تحریک انصاف کې وشول عمران خان سره تیر شوي 4 سال چې کوم دي نو هغه موږ تحصیل نظامت کړی لاهور کې او دا پیر موږ الیکشن اوس د کوم بلدیاتو دی کې کړو تحصیل دپاره دوباره خو هغې کې بس الله پاک چې دی نو کامیابي رانه کړه. دې نه علاوه چې دی نو خدمات خو دا دي چې تحصیل دپاره چې زموږ څه شوي دي خپلو خلکو دپاره نو هغه مونږ کړي دي که هغه شپه ده که ورځ دی مونږ دا نه دي کتلي او څومره میګا پراجیکټ به زه تاسو ته یاد کړم دلته کې دی تحصیل ته یعنې د ایم پی ای د ایم این ای د لیول چې کوم کارونه وي نو هغې نه سیوا مونږ کړي دي او زموږ په دې لاسو باندې الله پاک کړي دي تحصیل دپاره چې هغې کې ډېرې غټې پراجیکټ شاملې دي. صحیح ده جی. هغه پراجیکټ ولغونته که ذکر زموږ د ناظرینو سره وکړئ چې یاره کم کم داسې یو خو ماشاءالله زه دلته راتلم نو ما دوی سره چې څه ټایم اوس هغه سلام دعا کوله دوی سره ما هم دا خبر وکړله چې کله مونږ یو ځای ته ځو نو زموږ خیال کونډو ته وي بجلی میټرو ته وي ګیس ته وي انعکاسۍ ته وي روډ ته وي روډ سټرکچر ته وي چېرته سکول او ګورو دغه وشو نو دغه سیزون ته زموږ خیال جی کم داسې ترقیاتي کارونه دي چې هغه قابل ذکر ګورئ جی څومره محکمې چې دي که نه که هغه اریګیشن محکمه تاسو واخلئ پبلک هیلث واخلئ د ټي ایم ای محکمه واخلئ وابډه واخلئ د ګیس محکمه واخلئ یعنې چې څومره په دې ملک کې صوبایي یا قومي محکمې دي نو زه به په هره محکمه باندې پوره 1 غنټه تاسو لکه خبرې کولی شم. که تاسو وګورئ لکه دغې نه مخکې زموږ 5 سال صوبایي حکومت او 3.5 کاله زموږ د اوس صوبایي او قومي دواړه شو تقریبا 8 سال دا موږ پاکستان تحریک انصاف په دې ملک په دې صوبه باندې حکومت وکړو. د نور ملک او د نورو صوبې حوالې سره خبره نه کوم زه به صرف د تحصیل لاهور او د خپل ډسټرکټ صوابۍ خبره وکړم. یو میګا پراجیکټ چې دی هغه په دې صوبه کې زه به اوس هم دا وایم چې داسې به چانې کړي یعنی پاکستان ایئر فورس په نوم باندې یو پراجیکټ دی علم آباد سټي د نبی کلي کې په 1000 کنال کې چې دی نو هغه مونږ د ایئر فورس په تعاون سره یو ویلفیر پراجیکټ دی هغه چې دی نو مونږ کمپلیټ کړو تقریبا کمپلیشن دپاره داسې کال 2 کې به هغه وشي خو هغې کې مختلف پراجیکټ دي روانې دي یتیمخانه پکې جوړه شوه هغې افتتاح مونږ سره د مخکې سپیکر صاحب راغلی وا کړې وه. دې نه علاوه تاسو د روډونو خبره وکړه نو روډونه دلته کې تقریبا زما خپل دور نظامت چې نو 38 کیلومیټر دا مالا هغه ټایم کې صوبایي سپیکر چې کوم اسد کیسر صاحب دا ماته هغه 38 کیلومیټر روډ دې حلقې ته راکړی او د دې نه علاوه چې زموږ کوم ایم پی ای صاحب کړي ایم این ای صاحب کړي دي نو هغه جدا دي. زما نشي خیال چې لږ ډېر کارونه بلکې دومره روډونه جوړ شول چې د خلکو پټو ته بایپاسو باندې او داسې لارې چې هغه لکه څه دوره اهم یا مطلب آمدورف په دوره نشته دی هغه طرف هم چې دی نو روډونه او دغه تقریبا جوړ دي ډېر لږ کار پاتې دی. لارې کوڅې تقریبا چې هر کلي کې هر یونین کونسل کې زموږ د تحصیل لاهور 11 یونین کونسلې دي تقریبا چې یاره زما 80% شوي دي او 20% په پاتې 80% تقریبا چې کمپلیټ دي او دوره تاریخي کار زه دا چیلنج سره دا خبره کوم که څه پاتې دي یا که څه لږ ډېر کمی به شی هم دی نو زه دا چیلنج سره دا خبره کوم چې څومره د 1947 نه تر نن وخته پورې پارټۍ تېرې شوې سیاسي پارټو حکومتونه وکړل که هغه ان پي ده که هغه جمعیت دی یا که پی ایم ایل این دی 2-3 څلور پیرې د هغه حکومت رالو
نو دې سوابۍ له دې تحصیل لاهور له په ډېره سپکه سترګه کتلي مطلب دی له کتلته نو به ایم پی ای دغه پاټو رالو ایم ان ای برالو ډېر هغه مختصر غونډه څه فند منډ ویول ورکو مطلب څه میگا پروجیکټ یا څه داسې غټ څه دغه نه دی کړی او زه فخر سره دا خبره کوم چې پاکستان تحریک انصاف یو خو پښتنو لیډر غټ عزت ورکړو عزت څنګه ورکړو چې سوره قومي سطح باندې غټ هدي دی ګوره د قومي اسمبلی سپیکر هغه پښتنو سره سوابۍ سره د پرویز هټک په شکل کې چې دینو وزیر دفاع هغه پښتنو سره وا شهریار افریدی شو مراد سعید شو علي محمد خان شو دا نو پښتنو له ډیره غټه نمائندګي واحده پارټي د پاکستان تحریک انصاف او دا چې په مرکز کې چې دینو غټه نمائندګي دی یو غټ حیثیت ورکړو غنینن د پی ایم ایل ان حکومت ته پکار دادا چې څوره مشیران او دغه واشل کم سے کم د ثوابۍ کې دغه د پاره ډیر سینیئر خلک ته چې دغه ثوابۍ نو دې سره نور سني دې سره دای شي علاقې له فند راشي علاقې له ترقی راشي او زموږ د خلکو نمائندګي وشي زموږ د خلکو ډیر زیات لکه محرومۍ دي ډیر زیات ضرورت او خصوصي طور د ثوابۍ لکه دلته ګوره کالجونه نو دلته یونیورسيټي نه وي دلته چې دینو د روډونو ډیر بد حالو دلته چې دینو ترانسفارمر چې کله زموږ صوبایي حکومت تر شوي 5 سره جوړه شو خدای شته ګرمي چې رااله ترانسفارمر به داسې سوځېدی لکه د بټ کې دغه کې چې د دانې واچي او دانې ریتېږي او د ټس ټوسي او دانې ټوپونه وي داسې ترانسفارمر به سوځېدی ما په دې خپل لاسو باندې د ترانسفارمر زنجیر راکاګلې د چین کوپای ځکه چې وابډ سټاف هغه 15 کسانو هغه ریبانان به دور استړي شول چې دغه به نور دم نو مجال به نو زبول داسې نه سم ولې را پاسې چې دا ترانسفارمر لګاو کنه وير مونږ کې خصاني شته لکه به درزه واتلس ترانسفارمر یو لګول لکه انسانان دي نو ما به خپل د تنظیم ملګری ما ولې را زتا مونږ صرف ودرېږي بالکل زبر سره ترانسفارمر راکاګم مونږ به اوچت کو نور کنیکشن به تاسو ورکې نو مونږ دا کړی دي اغه نه بعد بیا سپیکر سپ چې کله صوبایي اسمبلی سپیکر شو نو هغه ته ما یره د ترانسفارمر غټ بوران دی هغه ته پته مو دا خو ځله و دا په خپل حلقه کې لوی وبلو نو مونږ یو ترانسفارمر چې کوم بلګیدل هغه سره مونږ 3 او 4 ترانسفارمر نور اډیشنل لګولې یعنی یو ځای کې 50 کې وی یو 100 کې وی ترانسفارمر لګیدل یو محله کې او دا غي ټول تحصیل لاهور ته ثوابي عوام د دې خبره گواه دي دا چې کوم خبره کوم هغه سره 3 او 4 ترانسفارمر 2 3 4 چې کوم ځای دغه هغه سره مونږ لګولې مونږ د هغه کوم دغه چې ضرورت چې مو تقریبا چې پوره کو دین علاوه فیډر مو کې 132 کے وی گریډ سیشن مو کو اوس مو د ثوابۍ لپاره 220 کے وی گریډ سیشن سپیکر سیب چې کله قومي اسمبلی سپیکر منزور کړو 400 کنالز مکه د سیکشن 4 ا پروسیجر ټولو سره روان دي 220 کے وی گریډ چې هغه په برهان کې دي نو هغه مو ثوابۍ لپاره سپیکر سیب منزور کړي دا شان جانگیرا ټو ثوابي ټو مردان دا کوم روډ چې دا سنگلو دا د ان پی په ټایم کې شو هغه ټایم منزوري د دې د ډبل شي خو بیا پته نه سو جوهات او هغه سفند من بیا غي مردان لا یوړو نو دا روډ موږ له سنگل جوړ کوم په دې روزانه اکسیډنټ وي سنگل روډ خو ظاهره خبره چې ګاډي یو خپل خوازین و جنګي نو اوس هغه روډ ډبل روان دي بل زموږ د جانګيري پلو دا یو پلو مخکې 2010 کې سیلاب راغلو نو هغه د ډیر زیات ډیمیج شو نو داغه د پر اوس منزوري شوی دا لکه به کیږي خو په دې روډ باندې کار شروع دی د مردان د ثوابۍ کوم روډ دی تقریبا هغه کمپلیټ کېدو والا دی او دا هم چې دینو ډېر تیزی سره په دې کار چې دینو روان دي دین علاوه هم سټریټ لایټس ولګول سولر لایټ خو خیر لګیدلی خو انا کامیاب دي چونکه کې د بیټرانو مسلې دغه راځي دین علاوه موږ د زمیدارو د لپاره د سپیکر سیب د طرف نه یو ډیر غټ پیکج چې دینو موږ له منزور کړو چې کله هغه صوبایي اسمبلی سپیکر هغه دا چې زمیدار خو ګورم لکه غریب سړی پکې زمیداری په دې زموږ زری ملک زموږ نو دغه خامخا فصل بوي زمکه بوي یا به هجاره وي او هغه له هغه ډیزل انجن لګي یا پټرول انجن بوله لګي او به برابر سي نو موږ داسې وکړو چې موږ هغه زمیدارو لپاره سولر ټیوبویل دغه کې فری یعنی یو سولر ټیوبویل چې دینو هغه 800 900 هزار کنال پورې هغه وبکای بالکل روټین کې نو هغه ټیوبویل ماته تقریبا 42 ټیوبویل ماته سپیکر سیبرا کې ماته ذاتی طور د حلقې ته د تحصیل ته چې هغه مختلفو یونین کونسلو کې موږ زمیدارو باندې تقسیم کی او هغه ټیوبویل موږ لګول نن هغه ټیوبویلونه زمیدار فائدہ لري او دغه نس مالیه شته نه داغه څه پیسې شته نه داغه بس فری چې نوري بټن وایو په برازي تاسو په پټي کې وبلګوي داغه څه چارجز نشته نو مطلب زمیدار لاغه ډیره غټه فائدہ شو دغه شان او چینل مولو کې د لختو
او دین علاوه نور بل ډیر کارونه دي دغه شان چې دین یو سپورت سټیډیم مې پکړ سپیکر سے باندې لاهور کلی کې 40 کنال کې هغه جوړ دی سټیډیم دی باقاعده پراپر خبردار لکان پکې لوبې کوي ډیر چالو دی دین علاوه چې دین نور بل زموږ د ثوابي چې کوم مین هسپتال او بچا خان میډیکل کمپلیکس چې دی بي ام سي د دې ډیر بدتر حالو دغه شان زموږ ټي ایچ کیو چې کوم تحصیل هډ کوارټر هسپتال هغه کې خدا چې خرې په ګرځې دی دغه وګونو یو بلډینګ یو بهر ګیټ نو ډاکټر پکې نو خرونه او دا پکې ګرځېدل یو مخبره غونډې ته جوړه وکنه جی جی نو هغه چې د اوس ډیر ټیک ټاک کار هغه کې روان شوی دی موږ به سره مخ کې تلیسیمیا سنټر افتتاح وکړ چې واحد پکې پی کې د ټیم کې ز چیلنج سره دا خبره کوم واحد پکې پی کې سرکاري سطح باندې پرایویټ خو بډيري سرکاري سطح باندې واحد تلیسیمیا سنټر د چا موږ د خپل تحصیل تراړو دا زموږ یو ریکارډ دی تلیسیمیا سنټر هغه چې کومه ماشومان هغه مرز وی وینه ولا کولی هر میاش کې یا دوه میاش هغه لپاره بلډ د کیم چې دی د بلډ بانک جی بلډ بانک چې دی نو هغه ضروری نو بانک هم پکشته دی د 500 بیگز سټوریج او سره زمخ کې پکې ما ډونیشن لپاره کمپین هم کړی دی ماشاءالله نو د پارټای د تنظیم ملګرو نو پکې وینه ټیک ټاک ور کړی دا هغه سره سٹور دا مطلب چې کوم مریضان راځي نو هغه دغه کیږي ډیر نو د تحصیل لپاره موږ داسې ریکارډي کارونه کړی دي چې هغه زوم چې مطلب لکه ډیر ګرانی دا حکومت نه د پیسې راړل د فند راوستل دا ډیر ګران کار دی په خپل ویل اساني خدا ډیر ګرانې خبرې دي لکه ما اوس د الیکشن کې مخالف کینډیډیټانو یا چې اوس کوم دغه دی هغه به دا خبره کوله ما تاسو پاس کوي تاسو به غم شي زه هر څه کوم فند راړل زما کار دی یاره ما دا دې سوي خو پته نه چې په عوامو دا پیرسه چل شو زمون په خلکو باندې اغله اوټ ورکو منتخب شو بالکل ډیره خبره ده اوس هغه سوي تاسو له پته اوس دا وایي چې ما سره اختیار نشته نو ما پرون یو صحافي ما سره د ملګری نو هغه ته ما ته نه دا تاسو کوی چې کله تا د جلسو کې دا خبره کولې چې زه به فند راړم او مال چل راځي نو هغه ټیم خو په مرکز کې حکومت نو بالکل زما په مرکز کې حکومت او پرایم منسٹر چې د عمران خان او دلته سی محمود خان په صوبه کې حکومت د حلقې به فائدہ شوی تا هغه ټیم کې چې دا خبرې کولې چې را زبر اړم نو هغه ټیم خو حکومت هم نو اوس خو انصافدار ستا په مرکز کې حکومت هم دی لکه ستا هغه خبرې له یو بیک اپ هم ملاو شو بالکل لکه یو دغه تعالی ملاو شو چې ستا پرایم منسٹر په شهباز شریف ناشته په مرکز کې ستا امیر مقام چې دی نو هغه مشیر دی وسره نو په کار دی چې توس هغه کارونه خو توس نو کریان ته خلکو له وادي کړي هغه پوره کې نور کارونه چې دي هغه نو تر اوسه پورې لا ټک کار نه دی کړی دا تقریبا ما په خیال 10 میاشتې کال کې دوه ولدي او دغه خبره کوي چې ما سره اختیار نشته زه عدالت لازم زدا کوم بهرحال خودي تحصیل ډېر غټ نقصان ملاو شو په دغه فیصله باندې او دغه وجه دا ډیولپمنٹ کېدل او هغه کارونه ولاړ دي تسلسل ختم شو دغه یو مثال زتا سره در کوم پرونه بل زمون د ثوابي تحصیل چیرمن چې د عطا الله خان هغه پی ټی آی سره تعلق ته او د سپیکر صاحب کزنم دی هغه چې دینو گاډي راوستل خپل تحصیل ته نو مال خوشحالیم شو او افسوس هم شو خوشحالي بده شو چې ثوابي د یو مطلب سو گاډي رااله صفای نظام ټیک دی زما تحصیل نه دی خو ثوابي خدا بالکل خو افسوس پدې شو چې زما تحصیل ته ورانل زموږ د خلک پس کوي ما په خپل دور کې تاسو ته پته ده پر ریکارډ د خبره ما دوره مشندري غشته چې دوره په ثوابي تحصیل مطلب ثوابي ډیسټریکټ کې سلور تحصیل دي باقي دریو تحصیلونو دوره مشندري نه واغښته سوره ما غشته سوره چې ما غشته هغه پر ریکارډ دا خبره کې سلور ټریکټری دي نوی ما دغه کړی وي ټرالای دی پکې او درې مطلب یو پاکټ ته پکې هغه ایکسویټر ټایپ کچره چې چتای دغه شان چې دینو برتیانی مکړی وي د صفای د سټاف دغه شان چې دینو مطلب هغه نظام یو مونږ روان کړو یو شی روان کړو خو هغه له بریک لګیدو هغه ودرېدو په ځای او بالکل داسې ولاړ دی چې یو خو بریک لګي ودرېږي هغه په ریورس ګیر لګولې ریورس لګول نو شی راسته رضا خرابېږي مونږ پلانټیشن بکولو هر کال ما تاسو له وې چې داسې محکمه نشته چې زه هغه ما تاسو سره غنټه خبرې نشم کولای پلانټیشن به مونږ کولو د فارست ډپارټمنټ طرف نه بلاجات چې سوره مونږ سره دي د کلو شاملات زمکه دي په زورګونو کنال دي ای کې مونږ سه بوټي موټي لاچانه کړلې وی هغه ټیم سره دغه شان فری ډیسټریبیوشن به مونږ کولو کوم عام خلک چې پبلک وی راځي راځه پټي کې کرم زوجرا کې کرم بوټي کور کې کرم بل ځای کرم مقبره کې کرم یا هغه نور زم کوي نو فری بوټي به مونږ ورکول هر کال سکال چې دینو هغه بوټي دغه نشول د ټي ام ای د طرف نه ما فروټ پلانټس جامن لیمبو امرود انار دا فروټ بوټي چې کوم دي کورونه د پرمایره چې بجای د دې چې بهر بوټي کوي نو داغه به حفاظت کې بالکل زه یو کس دلته دوه درې بوټي ورکم فری نو بوټي ورکول بوټي ویشل خو آسان کار دی بالکل خدا بوټي
کرل مسان دي کرل مسان دي خو د بوټي بیا حفاظت کول دی لویول نه دی لکه دا به د خپل بچي غونډه ساتي نو هغه له بور کول هغه د ساروینه ساتل او دا نو دا ډېر ګران نو ما دا سوچو چې فروټ پلانټس چې کوم دي دا د خلکو لور کنه دی به کورونو کې وکړي دا بلو شي نو فروټ جدا یو فائدہ دا او بوټي جدا یو فائدہ دا نو ما دا ټول هر سکړي دي خو دا پر غیلم یو بریک ولا کې هغه بوټي تقسیم نه کړو شو برای نام 200 بوټي ورکړ تصویر د پاره او یو بوټي وکړل نو هغه باندې یو بورډ لګول نو ما ملګرو سره خاندلم چیرې ما خو سلور کال دوه بوټي تقسیم کړي چې په دې پورا ډیویژن کې بچانی کړي ځکه چې ما سره فارست ډپارټمنټ هم ټیک ټاک هیلپ بلکې زه سپیکر صاحب زما نوټیفیکیشن کړو سوابې ډسټریکټ انچارج هم د فارست ډپارټمنټ د طرف نه د پلانټیشن او ټي ام ای کې ما بوټي غشتل نو زما ور بوټي چا نو تقسیم کړي خو ما یو بورډ نه دی لګولې او هغه چیرمن صاحب چې دی نو خښتنون پیوري کولو بورډ یو بوټي سره لګول نو مال خندام را لمه ته اوس ګوره لګي یو بوټي سره ته بورډ لګي نو دا کسی وی چې عوامو له مخې لشي نو مین خبره دا ده چې هغه عوامو ته ریلیف پکار دی او ریلیف رسیدو کې رسایي کې چې دین هغه بریک راو ډېر غټ بریک راو د دې په پته ولګي اوس ورو خلک پويږي ما ته ملاوي شي ما سره ډېر غټه غلطي شوې ده نو مې اوس واښوي کار دی اوس خو زه نشم کولای زه د یو څه کوم مطلب زما هغه عمر اختیار ګوره تاسو سره چې اوهدوي او اختیار وي نو سل تاسو سره خپل وي او سچ بل ته کې نه کنه هغه مو اجازه سره اختیار شته نو دلته شی ورکړه لکه زه محمود خان زموږ وزیر اعلی صاحب دی زموږ ما خپې جری نو کاغه ته ممکن استو هغه ته یو خبره کوله نو په یو حیثیت په مګوله سپیکر صاحب ته ممکن استو په یو حیثیت په مګوله نور منسټران دي ایجوکیشن منسټر شو هیلث منسټر شو ای ټول ما پیژري زه چې وسره کې ناستم نو ما په یو خپل حیثیت خبره کوله یار تحصیل چیرمن او تحصیل ناظم نو مونږ به فندم راړو او متعلقه چې صداغه محکمه بوا کاغه به ایجوکیشن ونو زموږ بل د سکول بلا مسلې نو سکول ما ته راکا ما ته میډل سکول راکا ما ته های سکول راکا ما ته پرایمري زما ضرورت دی پلان کې ځای کې نو هغه به مونږ ته انکار نه کړو اوس داسې وند دغه چې لکه کینې نو سترګې به شرمېږي نو کې ناستې هم نشي بل منډیټ چې عوام چاته ورکې نو بیا ذمہ داري د خلکو شي په کار دا چې بیا هغه اساس سره نه ورسي زه انتظام راځي چې یاره منډیټ دي ته ورکړې دي اوس دي اوس په کار دا نو زموږ ټیم له هور په دې مت کې ډېر غټ نقصان وکړ ډېر بے انتها دغه شان د ګیس کارونه زموږ روانو دی کلی کې زموږ په دې علاقہ کې ګیس نشته توړره کله د زموږ د شان مالکای جلبای سوابای سلګه ایریا د چای کې د ګیس کار شوی او کله چې سپیکر سے بیل فندونه ورکړ بیا عدالت کې څه کیسونه مې سونه واټم د پی ایم ایل ان حکومت په مرکز کې نو ګیس د پرم فندونه ورکړ هغه باندې بینو بیا کیس مونږ غټلو بیا کار شروع شو 2 انچ 4 انچ 1 انچ دا پایپ لاین زموږ په ټوله علاقہ کې مو تقریبا چې کمپلیټ کو هغه سره لارې کوسیم زموږ ډېر ولړې دي خلکو په اعتراضات هم ډېر رالل نو ما به دا مې دا خبره په هوا کې دا پیپ نزي خامخا به ته بس مکه لګي ګیس هم غواړي نو خامخا دا مسلې خو به وي دا به مو کو نو لارې کوسیم تقریبا چې پخې شي سلګي کپاتي پاتې وي او اس ام اس نه زموږ چې دنو ګیس نو زموږ د 300 میټرو اپروولو او دغه دوران کې چې دنو حکومت چینج شو نو هغه باندې به نه غوي لګولو نو هغه لګه مسله مونږ ته جوړه شو خو الله به خیر کړي روان ان شاء الله تعالی د عمران خان حکومت ته عوام په روان د چې کوم سیاسي صورتحال د قومي سطح باندې نو عمران خان چې دا کم خلکو ته وی راشه او بیا اوس خو د پی ټی ای خپل خلک هم چې دینو په دې باندې لغونته تجسس کوم دی لغونته د خبر نه او تاهټ غونته محسوسي چیرې د اوازو کې فائنل کال خو راځي نه اصل کې زما خپل لیول خو د تحصیل لاهور د ډسټریکټ لیول پورې دی نو اوس زموږ بعضې ملګري داسې وي که نه چې هغه په ویلیج کونسل کې په کلي کې نو هغوی مونږ داسې سوال وکړي چې مونږ لکه خندا غوندې به راشي خو وجه څه ده هغه له د هغې پته نه نو مونږ چې ولا خبره وکړو نو ما ته ویل خو دا خو داسې چل دی نو پوه شي اوس زموږ چې کوم مشران دي عمران خان شو یا سپیکر صاحب شو یا نور قریشي شاه محمود قریشي شو اسد عمر د هغوی په ذهن کې به خپل یو پلانینګ وي ابه ما ته پته نه یعنې زه به هغه لیول باندې نه پوهېږم خو که هغه یو خبره بیا وکړي نو هغې کې خامخا څه ناڅه یو حکمت وي یو چل وي نو لانګمار چې لاړو شو مونږ لاړو اسلام آباد ته بالکل واپس وشوه د خان حکم و چې راشئ بیا د هغه حکم و چې واپس شئ واپس شو که بیا اوس هغه سبا وایي چې بیا راځئ بیا به موږ ځان سره خپلې بسترې اغوښتې تللي به یو نو هغه مسله نشته خو نن که تاسو ورال د پاکستان د پبلک د عوامو که هغه اوورسیز پاکستانیان دي په نورو ملکونو کې یا په خپل ملک کې چې کوم خلک دي که تاسو وګورئ نو د پی ټی آی ګراف د ټولو نه باره دی یو خوا ټول پی ډي ایم جماعتونه سوره چې دي وجه څه ده وجه دا ده چې درې نیم کاله کله حکومت وشو نو هغه ټایم کې خلکو چې مهنګایي ده
عمران خان لر کو د مهنګای په نوم باندې خپل رال او دای وي د مریم نواز یا حمزه شریف یا مولانا فضل الرحمن یا ان پی ای به دغه چغیواله چې مهنګای ده او کفر ده او قیامت ده او هغه کې وسره سم میډیم داسې و چې هغه خ ټیک ټاک هغه ملګرتیا کوله چې ده نو بس دا خو مهنګای ده او دا خو قیامت رالو کفر ده نو هغه چې ده نو حکومت په دې بنیاد لور شو چې موږ راځو موږ به دار سره کنټرول کوو ټیک شو بس حکومت ختم کو عدم اعتماد رالو دغه شو اوس څه چل دی دیله اوس خو ټول جماعتونه په حکومت کې دي بالکل اوس داسې دغه دی چې دی هغه نشي کولی پکار دا چې هغه ټایم کې $97 فی بیرل پټرول قیمت په عالمي منډای کې 150 روپۍ لیټر موږ په پاکستان کې ملاوېدل د نه جی 105 هغه ټایم $93 فی بیرل و چې څه ټایم موږ په 150 روپۍ لیټر ملاوېدل $93 فی بیرل چې کله موږ 150 روپۍ پر لیټر په پاکستان کې ملاوېدل دا ایکچوال دغه دی اوس بیرل ریټ هم راست راځه انټرنیشنل منډای کې ډالر حساب سره کمیږي او دلته چې دینو سیوا کیږي دال سیوا کیږي چینی سیوا کیږي غوړی سیوا کیږي اوړه ګرانیږي بجلی ګرانیږي یونټ چې دی ګرانیږي د خلکو نه سرمن وستا نو دا مهنګای هغه ټایم کې و چې 150 روپۍ لیټر پټرول کو اوس ته چې په 250 روپۍ لیټر دی چې د عمران خان په زمونږ په حکومت کې به 2 روپۍ 4 روپۍ پټرول ګران شو قیامت په جوړ شو بالکل قیامت په جوړ کو د امپورټډ حکومت په دغه کې چې دینو 50 روپۍ پر لیټر لکه دا یو تاریخ ته په 75 سال کې د 1947 نه تر 50 روپۍ پر لیټر خو یو کله چې پټرول نه دی ګران شي او ګرانیږي اوړه ګرانیږي غریب سړی بس کوي یو کور کې د اړې مار دی داغه دوره انکم دی چې هغه به د بجلی بل مستشي جمع کولې یعنی بل پر هغه 30000 غټي هغه 25000 20000 نو هغه دی لاره چې زه به بل جمع کوم نو هغه بچو له سراړي تعلیم بس کوي هغه بس کوي سویل خان دا ډېر مسلې دي نن الیکشن وشي څومره پرسنټ الله دې وکړي چې نن الیکشن وشي د الله پاک نه او د پاکستان د عوامو نه زموږ دا امید دی چې ان شاء الله تعالی په پوره غون ملک به دا ټولي پارټي چې یو ځای کنه نو به یو سیټ نه ګټي که خیر ان شاء الله تعالی صحیح ده دا تاسو یقین دا زما بالکل یقین دی په خپل عوامو باندې او په الله پاک باندې چې که خیر نن الیکشن کیږي نن کنه نو په غون پاکستان کې به پی ډی ایم ټول جماعتونه چې یو ځای وي زه د یو جماعت نه یادوم چې یو سر په مقابله ټول چې یو ځای وي دای به یو ځای دای به یو کینډیډیټ ودرای او بل خو به د پی ټی آی وي یو خو به اچاري پی ډی ایم به ټول جماعتونه به یو خو به د پی ټی آی مقابله هم به ان شاء الله تعالی سیټ مونږ نه د ام پی ای غټي نه د مینه غټي که خیر ان شاء الله صحیح ده ډیر مننه تاسو سویل خان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکو تاسو مننه ناظرین دا زموږ محترم سویل خان صاحب پی ټی آی سره د دې تعلق ته ایفورټس تحصیل ناظم په تور باندې ډیر خولي پروجیکټس دا پروګرام چونکې ډیر لنډ دی نو د دې دورانیه دومره زیاته نه اوس هم کافي ټیم دا پروګرام نه سوا دی خو بهرحال ایفورټ چې کوم دی د تحصیل ناظم چې کوم وي نو د هغې نه د هغې ډېر زیات دی او دا د یو تحصیل دپاره د یو دغه دپاره د یو حلقې دپاره دا ډېره غټه خبرې چې یاره یو ناظم په خپل ترو سره د ایم این ای او د ایم پی ای په برابر باندې کار وکړي نو هغې دپاره ډېر زیاته دا د فخر قابل هم وي او ظاهره خبره ده د هرې حلقې د هر یو ویلیج کونسل وی سی د یو سی او د این ای او د پی کې دا هر یو حلقې دا یو خواهشي چې زمونږ دا چې کوم منتخب نماینده دی د خپل ایفرټس مکمل استعمال کی د چې څومره سورسز یې هغه استعمال کی او موږ له سره وړي نو سویل خان صاحب چې کوم هغه خپل وخت تیر کړی دی په هغې سره هغې د خپل استعداد نه زیات د خپل کاوش خپل کوشش چې دی هغه جاري ساتلی او د هغې د وجې نه دا دومره نوم ګټلی ډېره مهرباني اجازت غواړو السلام علیکم